السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، څنګه کولی شو د ویډیو سایز کم کو؟ د دغې لپاره یو سافټویر ده د هینډ بریک په نوم. هینډ بریک زه دلته ما سره د تیار انسټال کړی مې ده، زه دا انسټالومه، ما سره تیار دلته شته د سیټ اپ یې تاسو کولی شئ دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ. د هینډ بریک په نوم چې کوم سافټویر ده، د دې په واسطه موږ کولی شو چې دغه ویډیوګانو سایز چې دا کمپریس کړو. دلته یو هینډ بریک نه ده، یو چې دا وینډوز ډیسکټاپ رن ټایم ده، یو بل خپله هینډ بریک ده، دا به دواړه ته انسټالوي. هینډ بریک مې چې کله انسټال که بیا دلته اوس موږ طریقه انشاءالله ووایو چې څنګه موږ په دې کې بیا کولی شو چې یو ویډیو چې ده هغه کمپرایز کړو. دا تاسو ګورئ چې ما دواړه دغه انسټال کړل او دلته زه اوس هینډ بریک چې ده دا اوپن کومه. تاسو ګورئ دغسې یو سافټویر د هینډ بریک. په هینډ بریک کې چې کله تاسو یو ویډیو ور واچوئ، تاسو کولی شئ چې زیات هم سایز کم کړئ او لږ هم کم کړئ. دا هینډ بریک د کله چې اوپن کې دغسې یو صفحه تاسو ته راځي، بیا چې دا تاسو دلته اوپن ا سنګل ویډیو فایل دغه وهئ او دلته زه ویډیو راخلم. اوس دغسې چې تاسو ویډیو راواخیستله، بیا دلته مختلف اړخونه دي، یعنی مختلف سایزونه دي چې تاسو غواړئ څومره دا کمپریس کړئ. تاسو کولی شئ څو ځلې هم یو ویډیو کمپریس کړئ. همدغه طریقه ده، دغلته راځي اوپن سورس، دلته به ته ویډیو راخلې او چې اوس لکه ما چې ویډیو راواخیستله، دلته اوس موږ ویډیو راواخیستله او بیا چې دا دلته چې ده دغه دې ځای کې ته ورته کولی شئ دا هم انتخاب کړي 220 همدغسې یو 080 او بیا سټارټ انکوډینګ وهي او انکوډینګ دلته سټارټ کیږي. په دغې طریقه باندې دغه اوس کمپلیټ کیږي، انکوډینګ یې ترسره کیږي. دغې طریقه باندې موږ کولی شو د یو ویډیو کمپریس کړو. دغه سافټویر چې کوم دا تاسو کولی شئ له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړئ او یو هینډ بریک نه هغه بل چې کوم مې درته وښود دواړه چې ده ضروري دي. کوم چې دوهم چې و هغه ایچ په نوم و، د وینډوز ډیسکټاپ رن ټایم په نوم. دا دواړه به تاسو ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کړئ او بیا به تاسو چې وکړئ دغسې طریقه باندې به ورته ویډیو راخلئ او دا به ورکې ور اچوئ او انکوډینګ به یې کوئ. تاسو چې څومره غواړئ چې دا چې کوئ د دې سایز کم کړئ، نو تاسو دغه کولی شئ چې 2 ځلې هم وکړئ او 3 ځلې هم وکړئ. السلام علیکم.